جنگ دی د الکو انجلۍ. جنگ دی د الکو انجلۍ دا یې کیسه ده، د مینې د سړک اشارو ته په نپامې ګیله ده. هلک له انجلۍ داسې یوه عشقي ګیله کوله، په اصل کې دې لکه ماشوم ډوډۍ په خوله کې راکوله. انجلۍ ول هغه وخت مې پخلی نه و زده ومه بوله، اوس مې زده ولې درکړم ګوله په خوله ایله بیله. هلک ویل اول مو خبرې وې د سترګو په اشاره، د زړه په غوږو دواړو سمه اورېده د یو بل خبره. له واده وروسته ډېر شوه د غوږو ترمنځ فاصله، بې له چغو نه اورو سمه ولې د یو بل خبره. انجلۍ ول ولې نه اخلې اوس زما په ښکلا قسم، ته ولې اوس نه اخلې زما په نخرو نازو ادا قسم. هلک ول که رښتیا ووایم ستا په شنه خالو مې قسم، یا ووایم ستا په دې کونډوري سوي کوڅو مې قسم. ستا خوښه ده ووایم ستا په مصنوعي ویښتو مې قسم، اجازه ده ووایم ستا په کانټکټي سترګو مې قسم، یا ووایم ستا په اسفنجي تیو مې قسم، یا ووایم ستا په مصنوعي کلنګو مې قسم. ښه ده ووایم ستا د پلار په جایدادو او ډالرو مې قسم. انجلۍ ویل لکه د شاعرانو زما ښه صفت وکړه، لکه د لیلي درخانۍ بیان زما د نزاکت وکړه. هلک ویل ویښتان دي د ماران خوله دي پسته، باڼوګان دي خنجرونه وریځې دي کمان زنه مڼه، شونډان دي سره لالونه سترګې بادام قد و سروه، پزه الف ملا چنګه او سترګې د میو پیاله. ګرانې ته یو وار دا په فوټوشاپ کې ایډیټ کړه، بیا به خپله ووایې ګرانه هله دا ژر ډیلیټ کړه. انجلۍ ویل نور څه نه، یوازې د ځان د غړو ستاینه غواړم، که دې ونه کړه هر وخت کباب ستا زړه او یې نه غواړم. هلک وویل ووایه ته د پرون که نن صفت غواړې، زما څخه د خپل ملک یا بل ملک ثقافت غواړې. پخوا یې ویل خوړه شلنډه منډه د انجلۍ، اوس وایي شیرڅوخته او پنډه د انجلۍ. پخوا یې ډنګرۍ ته ویل د وچه موره، اوس ورته وایي د زرو نرۍ لښته ګوره. پخوا یې روک انجلۍ ته ویل بې حیا ده، اوس وایي هغه اجتماعي عضوه د رعوا ده. که یې خبرې کولې د ژبې په سر دانه دانه، ویل یې دا د مور و پلار ده در او نازدانه. هغه انجلۍ چې خبرې کولې کرار او آهسته، ویل یې اطرافي ده بې سواده او پس رفته. انجلۍ ول بس زه تل له تا خپل صفتونه غواړم، نه لکه نورې ښځې د سپینو سرو لاکټونه غواړم. هلک ویل زه نور درواغ ویلی نسم اوس عاجي یم، هغه وخت جره وم اوس متعال او ازدواجي یم. اوس دې د صفت وخت تیر دی، بس نور ما مه خفه کوه، په هره رښتیا خبره نور ما مه راسته چپه کوه. انجلۍ ویل هغه وخت تیر سو چې میړه به ووت په غوسه، مېرمنې به یې ټوله ورځ تېره کړه په الغاسه. که هغه ورځ به هغې ولیده ان توره پیشي، ول څه کوې له ما څه غواړې په خواشیني. د نن نجونې د میړه په خفګان کله کوي پروا، ځکه قانون کړي د هغو لاس پر میړه پورته او بالا. هلک ول زه کله کولی سم رښتیا ستا تعریف، زه اوس کله پوهېږم په دې خبرو د ایروغلیف. دومره وایم ستا غوندې خبرې کولو ته یې ویل ماشیندار، یو یو ټک نه تل ګوته په ماشه نیولې ضربدار. انجلۍ ویل په دې کارو به کور کړم درته بندیخانه، په دې کور کې به وچلوم قانون ټوله زنانه. اوس به دې په جنګونو خپل پښه تړلی مریی کړم، د خپل پلارګنۍ او خپلوانو به دې کوترۍ سپی کړم. هلک ویل اوس هغه وخت دی هر میړه وایي مېرمنې ته رحم وکړه تندی مه غوټه کوه ارغنې منې ته. خدای مهربان دی بیا به نرک راسي سي، بیا به یو وخت حقوق موږ سره مساوي سي.